تا پسې جړېږمه دلبره، زه په تا پسې جړېږمه دلبره، بې له تا نه نه کلارېږمه دلبره. او زه مراد علي د رب شکر ګزار یم، زه مراد علي د رب شکر ګزار یم چې له تا نه نه صبرېږمه دلبره. السلام علیکم ډېرو ښاغلو قدرمندو مینهوالو، ډېرو خوږو کتونکو. پروګرام د پښتونخوا رنګونه او زه ابرار حسرت یم ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. او پروګرام مې راوړی دی د نوهار ضلعې یو تاریخي او یو ښایسته کلي بانډه شیخ اسماعیل ته. په بانډه شیخ اسماعیل موږ هم ډېرې مرکې کړې دي. نن مو یو مرکه کړې ده د یو ځوان ملګري سره، مراد علي قلندر سره. ډېر ښکلی شعر لیکي او ډېر ښه فکر یې دی. نو خبرې نه زیاتوم، راځم د مراد علي قلندر صاحب طرف ته چې د دې څه احساسات. السلام علیکم مراد علي قلندر صاحب. وعلیکم السلام. مراد علي قلندر صاحب، تاسو نه به زه څه پوښتنې وکړم. یو لنډه غوندې پوښتنه درنه کوم چې را روان ژوند ته په کوم نظر وګورئ. را روانه زندګي خو کوشش کوو چې د پښتو ژبې په خدمت کې تېره کړو. منم چې ښه اولیاء کرامو ښه شخصیاتو د پښتو ژبې لپاره لوی لوی خدمات او لوی لوی احساسات شریک کړي دي. موږ هېڅ هم نه یو، خو بس به هر حال د خپل وس او د خپل کوشش مطابق په څه ناڅه د پښتو لپاره ډېره ستاسو ډېره مننه مراد علي قلندر صاحب. ها نو مراد علي قلندر صاحب د خپلو ګرانو مینهوالو ته یو خپل ښایسته او د مینې محبت نه ډک کلام وړاندې کړي. له ډېر غمه د پښتو غزلې لیکم، له ډېر غمه د پښتو غزلې لیکم، د پښتو ژبې خدمت کړمه افغان یم. د پښتو ژبې خدمت کړمه افغان یم. او زه د غم د سمندر د فلک ملاح یم، زه د غم د سمندر د فلک ملاح یم. له فلکه مې هم بر لاړه آهونه. اسماعیل ځان ته څنګه انسان وایي، اسماعیل ځان ته څنګه انسان وایي چې مدام د یار د مینې محتاج نه وي. یو غضب د عشق غضب ته نه رسیږي، بل ثواب د عشق ثواب ته نه رسیږي. او بېله عشقه ډېر عظیم عبادت څه کم، بېله عشقه ډېر عظیم عبادت څه کم. ملا جان یو نقاب ته نه رسیږي. که د عشق مرګونو ډېر وار وي وجلی، که د عشق مرګونو ډېر وار وي وجلی، خو دا شهید د خدای حساب ته نه رسیږي، خو دا شهید د خدای حساب ته نه رسیږي. او په دنیا ډېر کتابونه نازل شوي، په دنیا ډېر کتابونه نازل شوي، بل کتاب دا شک کتاب ته نه رسیږي. په دنیا ډېر کتابونه نازل شوي، او بل کتاب دا شک کتاب ته نه رسیږي. او که د خدای د حسن، که د خدای د قدرت ټول حسن راغون کم، که د خدای د قدرت ټول حسن راغون کم، خو ستا د حسن، که د خدای د قدرت ټول حسن راغون کم، خو د یار حسن لاجواب ته نه رسیږي. که د خدای د قدرت ټول حسن راغون کم، خو د یار حسن لاجواب ته نه رسیږي. او د سیهون او د جیهون دا دریابونه، 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 دا د عشق لوی دریاب ته نه رسیږي، دا د عشق لوی دریاب ته نه رسیږي. او د دنیا خطاب کوونکي هم واڼه، د دنیا خطاب کوونکي هم واڼه، د مراد علي خطاب ته نه رسیږي. مراد علي قلندر صاحب، تاسو د خپلو شعرونو نه مخکې د شاه باچا صاحب کوم یو څو شعر وویل، ستاسو ډېره مننه. خپل یو څو اشعار که راسره نور شریکوئ نو هم شریک کولی شئ. زنده‌باد. یو کلام به بله غم زما سره ملګری د جانان دی، غم زما سره ملګری د جانان، غم زما سره ملګری د جانان دی. تنها نه یم زما زړه پرې ښه ودان دی، تنها نه یم زما زړه پرې ښه ودان دی. په ډېر غم کې د جانان په لوري درومم، په ډېر غم کې د جانان په لوري درومم، په ډېر غم کې د جانان په لوري درومم، په ډېر غم کې د جانان په لوري درومم. خطر تم په ما علم کل جهان دی، خطر تم په ما علم کل جهان دی. په وطن کې له وطن جلا وطن شم، په وطن کې له وطن جلا وطن شم، په وطن کې له وطن جلا وطن شم. د فکرونو په وطن کې مې گزران دی، د هجران موزي د لاسه خوار وزار یم، د هجران موزي د لاسه خوار وزار یم. زه ترې تنګ یم
دې ما لره درمان دی ډېر خیال زه ترې تنګ یم او دې ما لره درمان دی او د سرو لبو تبسم مې ډېر یادېږي د سرو لبو تبسم مې ډېر یادېږي د سرو لبو تبسم مې ډېر یادېږي له پخوا نه دا زما په زړه ارمان دی او زه له خدایه تل دیدن د جانان غواړم زه له خدایه تل دیدن د جانان غواړم زه له خدایه تل دیدن د جانان غواړم دغه سوال مې بس هر وخت دی په زبان دی او چې په یار پسې جړا کوم پوهېږم چې په یار پسې جړا کوم پوهېږم وایم دا په ما د پاک الله احسان دی وایم دا په ما د پاک الله احسان دی وایم دا په ما د پاک الله احسان دی او په هامون کې د یار تلالی کاندم په هامون کې د یار تلالی کاندم یار برا کی ډېر صحیح میں پاک سبحان دے یار برا کی ډېر صحیح میں پاک سبحان دے او زه مراد چې ستا د حسن صفت کاندم زه مراد چې ستا د حسن صفت کاندم هر یو لفظ مې د کلام در او مرجان دی ډېر مزیدار ډېر مننه مراد علي قلندر صاحب ګرانو ملګرو مراد علي قلندر صاحب تاسو سره ډېر د مینې محبت او ډېر ښکلي اشعار شریک کړل امید لرو چې ستاسو به خوښ شوي نو ګرانو ملګرو په راروانه بنډاره کې به تاسو سره بیا مخامخ کېږو تر هغه د ما ابرار حسرت او محمد علي کیمرمین